خو بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ سي په کنټرول پینل کې دا سیستم ویل دی کنه پروګرامز ان فیچر مې ویل دی کیبورډ مې ویل دی ماوس مې ویل دی ریجن مې ویل ماوس مې ویل دی خو ډیټ ان ټایم مې ویل دی نن شي یو پاور اپشن یو پاور اپشن دته لګيږي چې ته د خپل د کمپیوټر دی پورا بکسړ ول تنظیمول غواړي یا مثال کله چې ته په د پاور بټن نه کلیک وې څه د وکی دا کوم عمل دی اجرا کی آیا کمپیوټر ته بالکل ډاون شي مړ شي سلیپ خلته ضرور شي هایبرنیټ شي یا د سویچ شي کوم عمل دی وکی دا یا ته د لیډ داسر بندوي دي دا کوم عمل اجرا کی دا مون پاور اپشن کې کله چې پاور اپشن نه کلیک وکې دا ډیالاګ مونږ ترسي کنه په دې هغه کې مونږ سره مخ کې اول پلان کوم دی بیلانس دی بیلانس چې دی دا د هر وینډوز دی پورا ډیفالت پلان دی چې دی ډیفالت پلان دی ډیفالت پلان دا معنی چې هر وینډو د خپل زوم دی پر دا پلان انتخاب کړی وي په دې پلان کې د هر د کمپیوټر هر پروژې ته په کافي اندازه برخه هم ورکول کېږي هر پروژې ته او هر پروژه چې کومه ایوریج دی بل ټاکل شوی دی سطحه مقدار دی بل ټاکل شوی دی په هغه اندازه برخه هم ورکوي هر پروژې ته او هر پروژه به کور هم په هغه ډول کې په بیلانس کې ځکه لیکلی وي دا ریکمندډ دا معنی چې دا ضروری دی کله چې ته پلان جوړوي کنه کریټ ا پاور پلان یموږ سره درې ډول پلان دي یو چې دی بیلانس دی پاور سیور دی های پرفارمنس دی په بیلانس کې مخ کې وایي چې د هرې پروژې د پوره په کافي اندازه برق پیر کوي او هرې پروژې د پوره څومره مقدار د برق ټاکل شوی دی په هغه اندازه برق پیر کوي کمپیوټر په نارمل حالت کې خپل کور وظیفې ساته سوي پاور سیور کې کوم انتخاب کو برق په سوتل کېږي خو هرې پروژې ته په کافي اندازه برق نه ورکول کېږي کنه یا کېدای شي په پاور سیور کې دې مقصد دا غدای چې ریډیوسینګ یور کمپیوټر پرفارمنس ایتوسه کمپیوټر کارکردگی به بیا په ما ډول نه وي ځکه د هرې پروژې د پوره په کافي اندازه برق نه رسېږي کنه تو برق سوتې زون سره بیټرۍ کې سوتې دې بختر باید ته برق بیلانس دی باید پلان دی باید بیلانس وي دریم چې د های پرفارمنس دی په های پرفارمنس پلان کې به هرې پروژې د برق ورکول کېږي خو ډېر برق په مصرفېږي بیا کنه دې وجه موږ سره ډیفالت پلان یا ښه انتخاب شوی پلان چې دی هغه بیلانس دی اوس هر یو پلان چې ته انتخاب کړو دا کې موږ سره بیلانس دی په دا کې ته چینجز راوستل غواړې کنه تغیرات کړول په دې پلان کې دا نه بکلیک وکړي ګوره په دا کې وای ټرن اف د ډسپلی ډسپلی د څومره وخت بعد اف شي کنه دا ډسپلی نه وي چې موږ د سکرین باندې شي کنه تیاره پر شي ته موږ ډسپلی اف یې کنه وای دا د څومره وخت بعد دغه ډسپلی اف شي په خپل دلته ان بیټری او پلګینز دی ان بیټری کې دا معنی چې موږ سره په داغه کې 15 منټه چې موږ په خپل پی سي کې لاسوهنه ونه کړو په خپل پی سي کې کار ونه کړو دا څه شوی 15 منټه وروسته د ډسپلی بنديږي تر په دې پرسي ان بیټری دا معنی چې موږ سره بیټری په حالت کې جرجر نه وصل صرف موږ سره خپل بیټری جرجر موږ سره نه وصل پلګینز دا معنی چې موږ سره چیرته جرجر وصل شي په حال د شو کې دلته کولای شي دا وته زیات کم هم کې دی 1 منټ نه نیولې تر 15 حوالې پورې دا انتخابوي شي یعنی 1 منټ نه نیولې تر 1500 پورې یمو ډسپلی نه باندې یا ک نیور د انتخاب کو نیور دا معنی چې هیڅ کله موږ ډسپلی اف کومه بس دا سه دی کې جرجر کې وي موږ په جرجر کو ک بیټری کو ډسپلی ما بندوا پلګینز کې 1 منټ نه نیولې تر 15 منټ پورې دلته هم نیور انتخابوي شي کنه بل چې دی پورټ د کمپیوټر ټو سلیپ کمپیوټر کوم حالت کې سلیپ حالت ته ورشي کنه کوم وخت کې سلیپ حالت ته ورشي سلیپ هغه حالت ته لګیږي چې هغه شټ ډاون نه وي پورا مکمل کمپیوټر مړ نه وي کنه صرف ډسپلی اف وي بعضی د کیبورډ نه چې کومه درونه یې موږ ته بریخي دا اف وي یعنی کله چې تا کمپیوټر سلیپ کې سلیپ نه ورسته چې کمپیوټر به بیا وې کاپ کېږي ویخيږي کمپیوټر ویخيږي نو دا څه بنوي لکه مثال چې مکمله وینډوز سار نه انسټال کیږي سار نه سی او تلو ډیخي بیا موږ ته لاک سکرین ولې بیا موږ پاسورډ ورکو بیا داخلي وو چې سره بټن کلیک وکړو اتومات بلاک سکرین روشي یا لوډینګ موډینګ دا بنوي بیا
اوتومات به ته په لاک سکرین کلیک وکې اول ته یوزر نیم پاسورډ ورکې باز داخل وشي کمپیوټر ته وای څومره وخت دغه کمپیوټر سلیپ خلته شي کنه څومره وخت بعد دغه سلیپ خلته شي دا هم څه خواشي دا ډول دلته ان بیټری ان پلګینز بل په دې کې څو کمانډونه یې مده ته اډوانس آپشنز کې په دې کې چې دا کوم دې زره شو سټاپ بیک گراوند سیټینګ درو شو په داسې کې سلایډ شو نه کلیک وکړو سلایډ شو نه دا سلایډ شو دې ته لکېږي چې کله مونږ بیک گراوند کې دا مونږ بیک گراوند چې بریخي دا بیک گراوند نه دی دې بیک گراوند ته مونږ تقریبا شل 25 یا 10 عکسونه په وځي باندې کو دا یو عکس دروړي کنه ځلې میږي کنه یو عکس دا مونږ ورسته یو کنه پرسونالایزیشن کې صحیح نو یو عکس دروړي دغه ته مونږ څه یو دغه ته مونږ سلایډ شو یو په داسې ته چې سلایډ شو ان بیټري دا معنی چې چیرته مونږ سره چارجر نه وصل شوی کنه مونږ صرف د بیټرۍ په حالت کې وو بیا دا په پس حالت کې پس حالت دا معنی چې چارج دی نه وي کنه هغه دا د سلایډ شو کې د عکس نه وړي پوزیټیو لوړ وي کنه ځکه بیا خو چارجر وایي او کله مونږ د پلګین شو مونږ کمپیوټر سره چارجر وصل شو بیا د اویلیبل بیا دا موجود بیا عکس په خپل وړي بیا بل لاج کې لیکل دي ډسپلی turn off display after ډسپلی د څومره وخت بعد اف کیږي کنه بنديږي دي څومره وخت بعد د ډسپلی بنديږي ان بیټری دا معنی چې په بیټری کې دي تقریبا 15 منټه ورسته د خپل ډسپلی بنديږي یا مثال پلګینز په چارجر کې د مونږ 30 منټه ورسته بنديږي کچې ته تاسو په داسې کې مثال دا پروسیسر پاور مینجمنت دی دا هم دا څه پروګرام شي پاور بٹن انلیټ دی مثال پاور بٹن انلیټ دا معنا لیټ کلوز اکشن کله چې ته دا لیټ بندوي دی لکه دا لیټ دا سر بندوي چې دی وشي اوس کله چې دا سر باندې کم مونږ کمپیوټر سلیپ خلته شي سلیپ خلته بیا په اختی کې ژوند کیږي به مونږ پاسورډ غوړي دلته مونږ ریکارډینګ هم بندي کنه ان بیټری دا معنا چې مونږ څه چې کله دا لیټ څوک دا سبان کې دا سکرین دا سر باندې کې دته مونږ لیټ یې کله چې باندې کې کمپیوټر سلیپ خلته لور شي بس مخې د مرکی نه سلیپ خلته لور شي ان بیټری پلګینز چې کله چارجر وصل کړي په واقع د هم د سلیپ خلته لور شي دا کول شي دغه ځای بدل هم کې کلیک وکړه دا بٹن کلیک وکړه دو نثینګ دا معنی چې شي دنه کې کنه کله دا څه چیټ کم هیڅ شي دنه کې هایبرنیټ شټ ډاون دا ډول شټ ډاون دا معنی چې بالکل دی دا ډاون کې مړ دي کې هر پروژه د مناشي هایبرنیټ دا معنی چې کله ته پلش د خپل پیس سره وصل کړه د کمپیوټر سره 50% ډیټا ته کمپیوټر ته وړه 50% ډیټا پته دو او اتومات راځي کنه جرجرسته نه برکستا او ته بیټری هم سلو کنه کمزوري دو اوس کته پلش نه روبسي خو پاتې نه لګي څومره ډیټا ورسره ده که کمپیوټر مارک کې معلومات نه تګي کنه ته باید کمپیوټر په دې حالت کې هایبرنیټ کې چې هایبرنیټ د کلو ورسره جرجر پیدا کړو پلس دا وصل وي پاور بٹن کلیک وکړه چې کمپیوټر سٹارټ شي چلان شي هغه ډیټا به یې اتومات خپل رواني دته هایبرنیټ خلک مې بلې چې هغه پاور بٹن اکشن کله چې څوک د پاور بٹن نه کلیک کړي پاور بٹن د کې د غیمون چې د کمپیوټر په اول وخت کې پہچان کوو یا بٹن ته مونږ پاور بٹن یې وای کله چې دا بٹن ان بیټری دا معنی چې په بیټری حالت کې شي کیږي په بیټری حالت کې دا سلیپ کینګ دو نثینګ هیڅ شي نه کوي ټرن اف د ډسپلی صرف چیک کوه ډسپلی اف کوه ډسپلی بندوه بس چې کله به هغه مونږ کلیک وکړو بس صرف ډسپلی بندوه پلګین حالت کې هم دا غواړل او که چېرته غواړئ چې تاسو مثال په دې کې ایډیټینګ وروغی نه غواړئ چې مثال تاسو را دا کې ایډیټینګ وشي هغه په خانه چې کوم کمپنۍ ترتیب سیټینګ کړی دی مونږ یې غلط تل غواړو یا په دا ریسټور پلان ډیفالت نه کلیک وکړئ Are you sure you want to restore these plans default setting دا default حالت بیا یې مخکې ترتیب شوي حالت ته yes دا به اتومات یې خپل حالت ورشي په دا کې تاسو سره بیلانس اکټیو دی کله چې کلیک وکړئ بیلانس نور نشته ځکه مونږ په بیلانس پلان کې داخل شوی یو کنه کته په پاور سیور کې داخل شوی وای دلته بیا پاور سیور اکټیو لیکل وای کته په های پرفارمنس کې داخل شوی بیا دلته لیکل وای چې های پرفارمنس اکټیو بیلانس اکټیو دا معنی چې مونږ په دا کې په حال داخل یو
او دغه لاره مونږ کول چې په دې کې تو مثال دا نیور انتخاب کړو دا هم د کمپنۍ خپل خاطر به یو غوړي په دا ریسټور ډیفالت سیټینګ دا نه کلیک وکړي یس مینه دا خپل د خلک لور بیا کمپنۍ چې کوم مخکې هغه ور کړو ته تی بي کړو یې خلک لور په دې څنګه ټول هغه خبر دي صحیح نو چوز ورډ د پاور بټن دو پاور بټن د چی وکی کنه چې کله ز پاور بټن پریس کوم شی دی وکی کنه ها په داسې کې لیکل دی وین آی پریس د پاور بټن کله چې ز پاور بټن پریس کوم کوم عمل دی وکی ان پښې دا ونه شي په بیټری حالت کې چې موږ ججر نه وصل دا د سلیپ حالت شي یا ډو نثینګ دی یا هایبرنیټ یا صرف ډسپلی د مونږ ته اف کی بس دته د مونږ ته باندې کی دا چې سلیپ حالت لګل شوی دی ګوره پاور بټن موږ را کمپلیټ کوو کله چې پاور بټن د ګوتې ویره په یو ځل پریس کولو سره کمپیوټر سلیپ حالت ته ځي کله بټن دی ونیو دا څه ګوتې په ونه کمپیوټر ډاون کیږي بالکل شټ ډاون کیږي پلګینز دا معنی چې پلګینز کې د هم سلیپ دسي وینه پریس د سلیپ بټن کله چې زه په سلیپ بټن کلیک وکم کوم عمل دی اجرا شي سلیپ بټن چې کله کلیک وکم کوم عمل دی اجرا شي کمپیوټر سلیپ شي کنه وین کلوز د لیډ کله چې زه د لیډ داسې باندې کوم عمل دی وشي په بیټری کې د سلیپ شي او په پلګینز کې د هم سلیپ شي کولای شي دا وته بدل کړي غزیا چې کوم خاطر اړول وړي او دا چې کولای دا چې چینجز ولې دا سیو چینج په کلیک وکي دا به تطبیق شي لکه موږ اپلای وته یو کنه صحیح نو دا که د کوم تغیرات وروسته غوړي چې دا سیو کې هغه رقم ته سیو چینجز نه کلیک وکي بل چې دا چوز وځ د کلوزینګ دا مویلو کریټ پاور پلان اوس په خپل خو یو پلان جوړو کریټ پاور پلان ګورئ چې به پلان خپل نوم ورکړي کنه دلته به شو کې پلان ته به نوم ورکړي مای اون پلان نیکسٹ اوس دا څه ته چې اوس ته دغه پلان چې ته جوړوي کوم ما موډ نه استفاده کوي آیا بیلانس انتخابوي پاور سیور انتخابوي های پرفارمنس انتخابوي دې خو مخکې مونږ خو به بیان کړی کنه نو مونږ چې انتخابو بیلانس مو انتخاب کړی دی نیکسٹ اوس ته غواړي چې په دا کې تغیرات وولې کنه اوس له نوې پلان شو کنه په دا کې د مثال څومره وخت بعد ډسپلی اف کیږي په بیټری کې په جرجر کې او څومره وخت بعد دا اصلي خپل د سی په بیټری کې په جرجر کې دا ډول ته په دا کې خپل پلان کې جوړوای شي مونږ یې چې باز دا ډول کریټ کا صحیح دی کریټ نه کلیک وکړه ایتو سره پلان جوړ شو مای اون پلان دنه مخکې چې ته دا ډیلیټ کې دا نه کلیک وکړي او دلته به روشي کنه چینج پلان سیټینګ دا پلان دی چې کولای شي چې مانځي هم شي ډیلیټ کړه دا پلان ډیلیټ کړه اوکې دا پلان ډیلیټ شو او shows when to turn off the display د څومره وخت بعد هغه شي your power on information isn't available خدا هم ډسپلی په بل هغه کوی لګنه صحیح نو بیا کمپیوټر سلیپ کمپیوټر د کوم حالت سلیپ تلل شي دا خبر موږ دلته وکړي پتا ځکه چینج پلان سیټینګ کې رولو دا ځکه موږ راځو اډوانس دا غوینه دغه زمون کولای شو چې دا ټول دغه ترتیب کو ډیسکټاپ بیک ګراوند سیټینګ سلایډ شو می دغه ځای ویل ده او بل کوم ډسپلی تر شو ډسپلی می دغه ځای ویل وینې څومره وخت موږ ډسپلی اف کیږي بل دغه زمون دا هم ویل پاور بټن ان سلیپس اني لیډز چې هغه باندې شکل شي چې د وشي پاور بټن کله چې او کې سلیپ بټن د شي او کې دغه زمون دا کولای شو وینې